الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. درنو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تیر درس کې موږ او تاسې د منافقینو په ارتباط باندې یو دوه مثالونه د الله جل جلاله له طرفه په قرآن کریم کې دا بیان کړو. اوس دلته الله جل جلاله مخکې درې طائفې ذکر کړې. یوه هغه طائفه وه چې متقین او پرهیزګارانو. د هغو لپاره الله جل جلاله 5 آیتونه د دوی په خواصو او معلوماتو کې ذکر کړو. له هغه نه بعد 2 آیتونه الله جل جلاله د کفارو په ارتباط باندې ذکر کړو. دا 7 آیتونه. له هغه نه وروسته الله جل جلاله د یوې ډېرې خطرناکې فرقې بیان وکړو چې هغه فرقه په ظاهره ځانونه مسلمانان بولي مګر په واقعه کې مسلمانان نه وي. دغه اظهار د اسلام یې د دې په خاطر باندې کړی وي چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان او غرر ورباندې ورسوي. دغه منافقین بولي. دا یې په 14 آیتونو کې الله جل جلاله تشریح کړو. نو ټول 20 آیتونه سو. د سورت بقرې 20 آیتونه د دغو 3 فرقو په باره کې الله جل جلاله ذکر کړو. اوس د خدای جل جلاله ارشاد او د الله جل جلاله هدایت او په مجموع کې په ټولو چارو کې الله جل جلاله ته احتیاج دا هر څوک لري. د خدای پاک هدایت ته هر څوک ضرورت لري. د الله جل جلاله امداد ته هر څوک ضرورت لري. که کافر ده، که مسلمان ده، که انسان ده، که حیوان ده، او که پیری ده، او که نور مخلوقات دي، که وحوش او طیور دي، که هوام دي، دا ټول په خپلو چارو کې د الله جل جلاله مرستې او کومک ته محتاج دي. اوس دلته الله جل جلاله ځکه دا کلمه ذکر کړه، یا ایها الناسو، ای خلکو. یا ایها الناسو څه معنی؟ 21 آیت الله جل جلاله شروع کوي. یا ایها الناسو، ای خلکو، اعبدوا ربکم، تاسې عبادت وکئ د رب خپل، د رب د تاسې. اوس دلته دغه جامع کلمه چې الله جل جلاله ذکر کړه، دغه جامع کلمه چې یا ایها الناسو ده، دا یې د دې دپاره ذکر کړه چې متقینو او پرهیزګارانو مؤمنینو ته الله جل جلاله فرمایي چې ای متقینو او ای پرهیزګارانو، تاسې خو د خدای عبادت کوئ مګر دوام وکئ په عبادت د رب خپل باندې. هغو ته الله جل جلاله دا وړ اشاره ورکړه. دوم هغه ګناهګارانو مؤمنانو ته الله جل جلاله وویلې چې ای ګناهګارو مؤمنانو، له ګناهونو چې لاس واخلئ او صرف نظر ځینې وکئ او دستبردار سه یې ګناهونه پرېږدئ. دا یې ګناهګارو مؤمنانو ته وویلې. کافرانو ته الله جل جلاله په دې آیت کې دا وایي چې ای کافرانو، تاسې ایمان راوړئ په الله جل جلاله باندې، له کفره چې لاس واخلئ او
منافقینو ته الله جل جلاله په دې آیت کې دا اشاره ورکوي او دا ارشاد فرمایي چې ای منافقینو تاسې له نفاق او له دومخې او له دورنګې چې لاس واخلئ سچه مسلمانان له ځانه جوړ کړئ. نو ګوره دا الله جل جلاله یا ایها الناسو ای خلکو، نو ګوره داسې نه وویل چې یا ایها الکافرون ای کافرانو، داسې نه وویل چې یا ایها المنافقون ای منافقانو، داسې نه وویل چې یا ایها المؤمنون ای مؤمنانو، او داسې نه وویل چې یا ایها العاصون ای ګنهګارو، بلکې څه یې وویل یا ایها الناسو ای خلکو. خلق چې دي کافران هم خلق دي، مؤمنان متقین هم خلق دي، مؤمنان ګنهګاران هم خلق دي، او دغه منافقین هم خلق دي. دا ټول خلق دي او د الله جل جلاله مخلوق ده. نو د ټولو ته الله جل جلاله جلا جلا په دغه یو آیت کې جلا جلا رهنمایي وکړه، او کافرانو ته یې وویلي چې له کفره لاس واخلئ، مؤمنانو ته یې وویلي چې په دا ایمان پسې ټینګ سئ، او ګنهګارانو مؤمنانو ته یې وویلي چې له ګناهو لاس واخلئ، منافقینو ته یې وویلي چې تاسې له نفاق او له منافقت چې لاس واخلئ. نو ګوره مخکې خو دغه ټولې طایفې ذکر سوې وې، نو الله جل جلاله هغو ټولو ته ارشاد وفرمایو او دا خبره یې ورته وکړه یا ایها الناسو ای خلکو اعبدو ربکم، تاسې عبادت وکئ د رب خپل. ګورئ دغه ناس، دغه د ناس کلمه چې کومه ده دا مطلق انسان ته ویل کیږي، مطلق خلقو ته انسان ته ویل کیږي. انسان که کافر وي، که مسلمان وي، که ګنهګار مسلمان وي، که متقی مسلمان وي، که منافق وي، دا ټولو ته انسان ویل کیږي. نو یا ایها الناسو ای انسانانو اعبدو ربکم، تاسې عبادت وکئ د رب د تاسې. اوس دا خبره چې عبادت ده، د عبادت خو موږ او تاسې معنا کړې وه چې عبادت دې ته ویل کیږي چې یو سړی خپل ټول طاقت د خپل معبود د رضا لپاره مصرف کړي، دغه ته عبادت ویل کیږي. نو ګورئ الله جل جلاله ورته ویلې اعبدو ربکم، تاسې عبادت وکئ د رب د تاسې. اوس دا خبره چې دغه د رب کلمه ولې الله جل جلاله دلته ذکر کړه، د خدای جل جلاله اسماء الحسنا خو چې دي، د الله جل جلاله نومان خو بیخي ډېر دي. الله یې نوم ده، الرحمن یې نوم ده، رحیم یې نوم ده، ملک یې نوم ده، قدوس یې نوم ده، سلام یې نوم ده، مؤمن یې نوم ده، مهیمن یې نوم ده، عزیز یې نوم ده، جبار یې نوم ده، متکبر یې نوم ده، خالق یې نوم ده، بارئ یې نوم ده. خو مختلف نومان دي د الله جل جلاله، د خدای جل جلاله ښکلي او ښایسته مختلف نومان دي چې هغه باندې الله جل جلاله یادیږي. نو قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، وای تاسې الله جل جلاله یادوئ، یا رحمان یادوئ، هر یو شی یادوئ، د خدای جل جلاله لپاره اسماء حسنا او ښایسته ښکلي نومان موجود دي. یو بل آیت شریف کې هم راځي، د آیت شریف هغه مبارک کلمات خلما چې ایر سو، خو خدای جل جلاله فرمایي چې د خدای جل جلاله لپاره اسماء حسنا او ښکلي نومان سته، نو فدعوه بها، تاسې الله جل جلاله په هغو نومانو باندې یاد کړئ. نو دلته اوس رب ذکر سو، رب ذکر سو، دغه د رب کلمه یې ولې ذکر کړه؟ ولې داسې نه وویلې یا ایها الناس اعبدو خالقکم، یا یې داسې نه وویل یا ایها الناس اعبدو رازقکم، داسې نور الفاظ یې ولې نه وویل چې د دغو ټولو په ځای د رب کلمه ذکر کړه؟ په دې کې د الله جل جلاله ډېر زیات حکمتونه دي چې د رب کلمه یې ذکر کړه. ځکه رب دې ته ویل کیږي چې پالونکي ته ویل کیږي خالق ابتداءً، مربي بقاءً، غافر انتهاءً، چې اول وار یو څه شی پیدا کوي، له هغه بعد تربیه ورکوي، په آخر کې بیا مغفرت ورته کوي. الله جل جلاله د ګناهونو مغفرت بیا ورته کوي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای جل جلاله ټولې ګناوې، ټولې ګناهګانې خطاګانې سړي ته وربخي چې انسان توبه وکاږي. نو ګوره انسان له اوبو پیدا کیږي،
د انسان د مور په سینه کې اوبه دي، دغه اوبو هغه رحم د مور هغه رحم یا رحم ته راسي، او د سړي د پلار په ملا کې اوبه دي، هغه اوبو د سړي د مور رحم ته ورسي، دغه دواړه اوبه چې سره ګډې سي نو بیا له هغه بعد انسان جنې جوړیږي. خلق من ماء، الله پاک فرمای فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. انسان دی وای نظر وکړي چې انسان له څه شي پیدا سوی ده. خلقه پیدا سوی ده من ماء دافق، له هغو اوبو څخه چې هغه ټوپ وهونکي اوبه دي، یخرج من بین الصلب والترائب، چې دا اوبه راوځي د ملا له منځه او د سینې له منځه، چې د مؤنث یعنې د ښځې طائفې په سینه کې اوبه دي، د سینې په اډوکو کې یې اوبه دي، او د سړي په ملا کې اوبه دي. دا دواړه اوبه چې سره یو ځای سي نو هلته هغه تخمې چې کومې په رحم کې خدای جل جلاله په هغه اوبو کې چې هغه اوبه له سینې نه رحم ته ځي، هلته په هغو کې هګۍ او تخمې موجودې دي. نو د نارینه په اوبو کې سپرمونه موجود دي، دا چې سره ټچ سي او دا سره ټکر سي نو بیا تعامل سره وکړي، چې تعامل په نتیجه کې بیا نو دغه اوبو بیا نو هغه ماده د انسان ګرځي. هغه بیا طریقه او مراحل یې چې دي قرآن کریم په خپله بیان کړي دي، چې هغه بیا اوبه او بیا له هغه بعده وینه سي، بیا له هغه بعده غوښه سي، او بیا له هغه بعده هغه 4 میاشتې وروسته انسان ژوندی کېږي. تفاسیرو لیکلي دي، له هغه بعده خدای پاک لاسونه پښې ورکوي، بیا یې دنیا ته راباسي، او بیا په دنیا کې الله جل جلاله غاښونه ورکړي دي، او بیا له هغه بعده روزې ورکوي. خدای جل جلاله هغه د ده میعاد ورته پوره کوي او دی ازمایي، له هغه بعده بیا وفات کېږي، له هغه بعده به بیا بیرته د حشر او د نشر په ورځ باندې د خدای حضور ته راپورته کېږي، او بیا به د الله جل جلاله په حضور کې درېږي، بیا به حساب او کتاب دا ورسره کول کېږي. نو ګورئ دغه الله جل جلاله دلته دغه لفظ وفرمایي چې ربکم، رب دې تاسې، یعنې دا تربیه ګوره کافر ته هم الله جل جلاله ورکړې ده، دا تربیه دا منافق ته هم الله جل جلاله ورکړې ده، احسان یې ورسره کړی. دا تربیه دا مسلمان ته هم الله جل جلاله ورکړې ده، دا تربیه دا هغه ګناهګار مؤمن ته هم خدای جل جلاله ورکړې، متقي پرهیزګار ته هم الله جل جلاله ورکړې. نو ګوره خدای پاک ټولو ته فرمایي چې ای مسلمانانو متقیانو، او ای ګناهګارو مسلمانانو، او ای کافرانو، او ای منافقینو، تاسې ټولو ته تربیه چا درکړې ده؟ الله جل جلاله درکړې ده. تربیه څوک درکوي؟ الله جل جلاله یې درکوي. مربي څوک ده؟ هغه الله جل جلاله ده. نو چې تاسې ټولو ته تربیه خدای جل جلاله درکوي. ګوره لمر تربیه نه درکوي، سپوږمۍ تربیه نه درکوي، بت تربیه نه درکوي، لات او منات او عزا او حبل تربیه نه درکوي، نور دغه کوم شیان چې خلکو په عبادت نیولې دي دا تربیه نه درکوي. تربیه څوک درکوي؟ الله جل جلاله تربیه درکوي. مربي څوک ده؟ الله جل جلاله مربي ده. نو چې تربیه هم الله جل جلاله درکوي، رزق و روزي هم الله جل جلاله درکوي، له اوله تر اخره پیدا کړی هم الله جل جلاله یې، د تا د ژوند چارې هم الله جل جلاله ټولې سنبال کړي دي. نو بیا چې شاید نو خو بیا د عبادت وکړه، ځکه چې الله جل جلاله د عبادت لایق ده، بل خواته وړ او لایق د عبادت څوک نشته. نو ګوره الله جل جلاله دا اګاهي ورکړه، ځکه یې د رب کلمه ذکر کړه. ربکم، تاسې عبادت وکئ، ربکم د رب د تاسې. اوس د تاسې رب څوک ده؟ الذي هغه ذات ته خلقکم چې پیدا کړی یاست تاسې، والذین او هغه کسان یې پیدا کړي دي من قبلکم چې هغه تر تاسې مخکې تېر سوي دي. نو ګوره په دې خبره کې چې خلقکم والذین من قبلکم، دلته نعمتونه دي الله جل جلاله په 2 قسمه دي، یو انفسي نعمتونه بولي، یو آفاقي نعمتونه بولي. انفسي نعمتونه هغه نعمتونه دي چې د انسان په نفس پورې ارتباط لري، د انسان په ځان پورې ارتباط لري. انسان ته الله جل جلاله سترګې ورکړي دي، په سترګه کې یې عدسیه او شبکه ورکړې ده، او دا سترګو چې ویکتورونه بوتې دي دماغ ته، هلته یې مجمع النور پیدا کړی ده، او هلته بیا هغه اعصابو ته
کرنټ ورکوي او اور پې ویني، اوبه پې ویني، لاره پې ویني، ګودر پې ویني، کوهی پې ویني او مضر اشیا ورباندې ویني او هغه مفید اشیا دا ټول ورباندې ویني. څومره ښکلې ښایسته سترګې الله جل جلاله انسان ته ورکړي دي. خدای جل جلاله انسان ته غاښونه ورکړي دي، څومره پاک او مهذب او منظم غاښونه یې ورکړي دي. خدای پاک دا انسان څومره منظم او ښکلی او ښایسته په دا غاښونو باندې پیدا کړی ده. که غاښونه د انسان نه وي خوله به یې څومره بده ښکارېږي. بیا یو وخت کې د امتحان لپاره دغسې مرحله م ورباندې راولي چې غاښونه یې نه وي، غاښونه یې ټول ووځي. الله جل جلاله انسان ته خوله او سونډې ورکړي دي، څومره پاک او منظمه خوله خدای پاک ورکړي. په دې خوله باندې دی د لوی خدای جل جلاله عبادت بیانوي. په دې خوله باندې انسان د الله جل جلاله لویي او عظمت بیانوي. په دې خوله باندې دی د خدای جل جلاله ذکر کوي او په دې خوله باندې دا انسان خپل خدای جل جلاله یادوي او په دې خوله باندې تعلیم ورکوي مسلمانانو ته، انسانانو ته. په دې خوله باندې تعلم کوي، ګردانوي او زده کوي. په دې خوله باندې د خدای کلام ګردانوي او تکراروي او په دې خوله باندې قرآن کریم یادوي او حفظ کوي. د قرآن قارئ او حافظ ورچې جوړ سي، د دین عالم ځینې جوړ سي، دین پوه ځینې جوړ سي. په دې خوله باندې دی له خلکو سره د افهام او د تفهیم هغه عملیه اجرا کوي، انسانان پوه کوي او ځان ورچې پوه کوي. هغه ته بیا خدای پاک غوږونه ورکړي دي چې الله جل جلاله څومره ښکلي پاک غوږونه ورکړي دي چې په دې باندې دی اورېدل کوي او دی تعلم ورباندې حاصلوي او په دې باندې دی هغه ښکلي او ښایسته غږونه اوري او په دې باندې د قرآن کریم هغه الفاظ اوري او په دې باندې د دین هغه نصایح دا اوري او په دې باندې دنیا چارې هم ترسره کوي، د پیسو او د راکړې ورکړې او د معاملو د دغو دا خدای پاک جل جلاله ده ته غوږونه ورکړي دي. الله پاک ده ته پزه ورکړې ده. په پزه باندې انسان هغه مشمومات، هغه شیان چې بویول کېږي دغه شیان ورباندې بویوي، عطر ورباندې بویوي، ګلونه ورباندې بویوي، ګلاب ورباندې بویوي او یاسمن ورباندې بویوي او رامبیل او چامبیل بویوي او په دې باندې هغه خوشبویانې احساسوي او په دې باندې هغه بدبویوي احساسوي چې هغه بدبویه شی له هغه چې لرې ګرځي، هغه منتن شیان چې کوم دي له هغه چې لرې ګرځي، خوشبویو ته رغبت کوي او هغه د جنت هغه صحنه د جنت د صحنې بیلګه او نمونه دلته انسان ته په دنیا کې پیدا کیږي. خدای پاک انسان ته دماغ ورکړی، دا ور دماغ چې انسان کشتیګانې جوړوي او موټران جوړوي او تیارې جوړوي او انسان چې ده هغه دغه وسایل جوړوي او موټرسایکل او نور شیان جوړوي. تاسو په خپله باندې فکر دا پکې وکئ. نو ګوره دې ته ویل کېږي انفسي نعمتونه، یعنې په نفسونو پورې ارتباط لري. خدای جل جلاله د دوی په ځانونو پورې دغه نعمتونه نښلولي دي. الله جل جلاله په هغه ښکلې صورت باندې بیا انسان پیدا کړی ده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله جل جلاله فرمای وای بېشکه والله لقد خلقنا الانسان، دا لام متعه د قسم ده، علما ورته معلومیږي. بېشکه د ما د په خپل ذات قسم وي. الله پاک فرمای موږ پیدا کړی د انسان په هغه ښکلي تقویم او په هغه ښکلي چهره باندې، په هغه ښکلي جوړښت سره موږ دا انسان پیدا کړی. نو انسان یې تر ټولو شیانو ښکلی پیدا کړی. تاسې پام ورته وکئ، انسان تر ټولو مخلوقاتو ښکلی ده. انسان که هر څومره بدرنګی وي بیا هم ښایسته ده. انسان که هر څومره بدرنګی وي بیا هم ښکلی ده. انسان که د حبشې یا د ایتوپیا وي هم دا ښکلی ده. انسان که د نایجیریا وي هم ښکلی ده. انسان که د نورو افریقایي هیوادو وي دا هم ښکلی ده. انسان که تورپوستی وي سپین پوستی وي، انسان که سرپوستی وي هم، انسان که په انسانانو کې بدرنګی وي هم، خو بیا هم تر نورو مخلوقاتو ښایسته او ښکلی ده. الله جل جلاله دی ښایسته او مزین پیدا کړی. نو ګوره تاسې د خدای پاک عبادت وکړئ. الذي هغه خدای خلقکم چې تاسې پیدا کړي یاست، یعنې دغه انفسي نعمتونه یې در باندې کړي دي، یعنې تاسې په نفسونو کې نعمتونه پیدا کړي دي. والذین من قبلکم، او هغه کسان یې پیدا کړي دي چې تر تاسې مخکې تېر سوي وو. نو ګورئ دلته د الله جل جلاله بل حکمت ده. بل حکمت یې پکې دا ده چې ګوره بیا یې وویلې وایي والذین من قبلکم، هغه کسان یې پیدا کړي دي چې تر تاسې مخکې تېر سوي وو. نو ګوره
الله جل جلاله په دې کې امت محمدي ته بیا دغه اګاهي او خبرتیا ورکړه چې ګورئ دا تاسې اخرنی امت یاسته له تاسې وروسته به بیا قیامت راځي بل پیغمبر نه راځي بل کتاب نه راځي قیامت به راځي او آخرت به راځي او له تاسې وروسته بل پیغمبر نه راځي ځکه داسې نه ورته وایي چې والذین من بعدکم هغه کسان هم خدای پاک پیدا کوي چې له تاسې وروسته راځي دغسې نه ورته وویل بلکې داسې ورته ویل والذین من قبلکم هغه کسان یې پیدا کړي چې تر تاسې مخکې دي یعنې تر تاسې مخکې تېر سوي دي یعنې تاسې اخرني خلک یاست له تاسې وروسته بل پیغمبر نه راځي او له تاسې وروسته نور چاته بل کتاب نه راځي له تاسې وروسته نور خلک نه مکلف کول کیږي دا تاسې یاست چې مکلف یاست له تاسې وروسته به بیا قیامت راځي له تاسې وروسته به بیا آخرت راځي له تاسې وروسته به بیا فیصلې کیږي موږ اخرنی امت یو په ټولو امتونو کې اخرنی امت چې کوم ده هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت ده نو ګوره بیا الله جل جلاله ورته وفرمیل چې تاسې د هغه خدای جل جلاله عبادت وکئ د هغه رب عبادت وکئ خلقکم چې تاسې پیدا کړی یاست والذین من قبلکم او تر تاسې مخکې کسان هم پیدا کړي لعلکم امید سته تاسې لره تتقون چې تاسې ځانونه وساتئ له عذابه د خدای جل جلاله چې تقوا خو د ځان ساتنې ته ویل کېږي خشیت الله ته ویل کېږي د خدای جل جلاله ویرې ته ویل کېږي نو لعلکم ښایي تاسې لره یعنې مناسبه ده د تاسې دپاره تتقون چې تاسې ځان وساتئ د الله جل جلاله له عذابه څخه دلته تفاسیرو دا لیکلي دي چې له دې چې یوه خبره دا هم معلومیږي دا لعلکم چې وویل له دې چې دا خبره هم معلومیږي چې د یو چا عمل د هغه د نجات او د هغه د جنت لپاره یقیني سبب نشي کېدای یو سړی به ډېر ښه عملونه کوي خاتمې مستورې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالخواتم بېشکه عملونه چې دي دا په خاتمو سره دي دا په انجامونو سره دي انجام او خاتمه د خدای جل جلاله د چا نه خرابوي آخره خاتمه دا د یو چا خدای جل جلاله نه خرابوي خاتمې مستورې دي عملونه په خواتمو سره دي یو سړی به ډېر نیک سړی ډېر ښه عملونه به کوي ډېر نیک عملونه به کوي ډېر ښه کارونه به کوي مګر بیا هم کېدای شي اخره خاتمه یې خرابه شي نو ګوره له دې آیت شریفه چې څرنګه معلومیږي داسې معلومیږي چې لعلکم لعل د څه شي لپاره راځي دا د امید لپاره راځي په نحوه کې علما کرامو ته معلومه ده چې دا لعل د څه شي لپاره راځي د امید لپاره راځي نو لعلکم څه معنا امید سته تاسې لره تتقون چې تاسې د خدای پاک له عذابه چې ځان وساتئ یعنې د امید خبره خدای جل جلاله وکړه الله پاک وفرمایل لعلکم تتقون یعنې ګورئ چې تاسې په خپلو عملو باندې غره نسئ ګورئ چې تاسې په خپلو عملو باندې غره نسئ او ګورئ چې تاسې خپل عملونه د خپل جنت سبب ونه ګرځوئ چې 2 رکاته نفل وکړې او له ځانه سره ووایئ چې شکر د خدایه پاکه چې پیغمبر دې کړم په 2 رکاتو نفلونو باندې یو سړی نشي پیغمبر کېدای ګوره له الله جل جلاله چې مغفرت غواړه او د خاتمې د اخیرې خاتمې بچ کېده ځینې غواړه او د خپلې اخیرې خاتمې اصلاح ځینې غواړه او دا ورته وایه چې یا الله جل جلاله اخیره خاتمه مې مکې خرابه په دې کې د بلعم بن باعور بیان ده د خاتمې په ارتباط باندې بیا به وروسته بیا باندې غږیږو او په دې کې د ابلیس علیه لعنه بیان ده به بیا وروسته انشاءالله موږ او تاسې بیانوو خدای جل جلاله دې د خدای جل جلاله له غضبه چې مسلمان وساتي موږ او تاسې دې د الله پاک له قهره چې خدای جل جلاله وساتي او په دې قرآن کریم دې موږ او تاسې ته خدای جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي چې الله پاک توفیق نه کړي را موږ او تاسې ډېر عاجز بندګان نو دلته اوس انفسي نعمتونه خو خدای پاک بیان کړو چې تاسې د هغه خدای جل جلاله د هغه رب عبادت وکئ چې تاسې پیدا کړي یاست او تر تاسې مخکې کسان یې امتونه یې پیدا کړي دي اوس الله جل جلاله هغه نعمتونه بیانوي چې د انسان په ځان کې نه دي موجود په شاوخوا کې یې موجود دي آفاقي نعمتونه بیانوي آفاقي د انسان د چاپیریال د انسان د ماحول د انسان د محیط نعمتونه الله جل جلاله اوس بیانوي خدای پاک چې دا څه شیان په دا دنیا کې پیدا کړي دي دا یې ټول د حکمت لپاره پیدا کړي دي او دا یې ټول د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي شیخ سعدی شیرازی فرمای ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کفاره و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. وای وریز او باد او سپوږمۍ او لمر او اسمان دا ټول د تا په خدمت کې لګیا دي، د دې لپاره چې ته یوه ګوله ډوډۍ په لاس باندې راوړې او په غفلت باندې نه وخورې. کله چې وخورې د خدای جل جلاله په دربار کې په نفلونو باندې او په تهجدونو باندې او په شکرانو باندې او په شکریو باندې او په عذرونو په زاریو باندې په استغفار باندې په تسبیحاتو باندې او په تحلیل باندې هضم کې. مړی چې وخورې او په تا کې طاقت پیدا سي او ته ولاړ سې 2 رکعاته د شکرانې لمونځ ادا کې. مړی چې وخورې په تا کې طاقت پیدا سي او ته د خدای جل جلاله ذکر شروع کې. ډوډۍ چې وخورې په تا کې توان پیدا سي او ته اوداسه ته ولاړ سې، اودس په خپل وخت باندې وکې، لمونځ په خپل وخت باندې وکې، له یو مسلمان سره کومک وکې، د یو مسلمان مشکل ورحل کې. دغه ګوره د دې لپاره دغه شیان الله جل جلاله پیدا کړي. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، دا ټول شیان د تا لپاره سرګردانه او فرمان برداره دي، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. دا د انصاف علامه نه ده، د انصاف نښه نه ده چې ته د خدای جل جلاله فرمان دا نه ادا کوي. نو ګوره اوس آفاقي نعمتونه ذکر کوي. الذي هغه خدای جل جلاله جعل لكم الارض فراشا، چې ګرځولې یې ده د تاسې دپاره دا ځمکه دا یې فرش ګرځولې ده. الله جل جلاله دا ځمکه د انسانانو لپاره څه وړ ګرځولې ده؟ دا یې فرش ګرځولې ده. فرش یې دا وړ ګرځولې ده. ګوره ته پام ورته وکړه که دا ځمکه داسې نرمه وای لکه اوبه، نو خو چې ته پې درېدلی کته به پکې خصف کېدلې، په وچه ځمکه به ننوتلې، کته به پکې ورک وې یا ته به د درک هم نه لګېدو. نو ګوره خدای پاک دا ځمکه دومره نرمه نه ده پیدا کړې لکه اوبو چې ته پکې ولویږې او کته پکې غرق شي، پکې خصف شي. او که الله جل جلاله دا ځمکه دومره کلکه پیدا کړې وای لکه اوسپنه دومره یې پیدا کړې وای کلکه، بیا به تا دا کوټې په څه شي جوړولې؟ بیا به تا دا حمامونه په څه شي جوړول؟ بیا به تا دغه تشنابونه په څه شي جوړول؟ بیا به تا دا بنګلې او کلاګانې په څه شي جوړولې؟ بیا به تا دا سرپناه په څه شي جوړوله؟ او بیا به تا دا دهلیزونه او دا آتشخانې او دا پسخانې په څه شي باندې جوړولې؟ بیا خو تا نه سوای جوړولی. بیا به تا غنم په څه شي کې کرل؟ غنم په اوسپنه کې کرل کېږي؟ خو نه کرل کېږي. بیا به تا دا پیاز او دا اوربسې او دا جوار په څه شي کې کرل؟ بیا به تا دا شارشم او شاخل په څه شي کې کرل؟ بیا به تا دا ونې او دغه توت او دغه مڼې او د انګور چې ته اوس کرې او پې لګیا یې، دا به بیا تا په څه شي کې کرل؟ په اوسپنه کې کرل کېږي؟ خو نه کرل کېږي. نو الله جل جلاله دا ځمکه تا ته دا رقم جوړه کړه چې په بیلچه باندې اړولی او را اړولی سي، دومره اسانه یې درته جوړه کړه. نه دومره کلکه ده لکه اوسپنه او نه دومره نرمه ده لکه اوبو. خدای پاک د تا د ټولو ضروریاتو لپاره ځمکه مهیا او اماده جوړه کړه. نو دا یې فرش جوړه کړه. نو له دې چې دا معلومیږي تفاسیرو لیکلي چې دا ځمکه، بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې دا ځمکه کروي نه ده، ځکه چې دا ځمکه مسطح ده، یعنې سطحه ده، داسې اواره سطحه ده. دا ځمکه داسې فرش غوندې جوړه ده. نو دا څوک چې ځمکه کروي بولي، بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې ځمکه د توپ غوندې او د کرې غوندې نه ده. مګر بعضې تفاسیرو بیا نورو لیکلي دي چې دغه پروا نه لري، ځمکه د کرې غوندې ده، هېڅ پروا یې نسته، ځمکه د کروي شکل ولري. خو دغه کوره چې کله ډېره غټه سي، بیخي غټه سي، نو بیا داسې ښکارېږي یو انسان ته چې په کومه ځمکه کې اوسي داسې ورته ښکارېږي چې دا ولا لکه سطحه دغسې ده، یعنې داسې اواره غوندې جوړه ده او کروي غوندې نه ده جوړه. دا ځمکه خو غټه ډېره وي، دا کوره چې کله ډېره لوسي نو بیا یې دا ګولوالی نه معلومیږي، بیا داسې معلومیږي لکه د یو میز سر یا لکه د یوه سطحه غوندې معلومیږي. نو صحیح ده ځمکه د کروي وي، هېڅ پروا یې نسته، مګر موږ او تاسې ته فرش غوندې ده. الله جل جلاله فرش پیدا کړې ده، یعنې دا کوره ډېره غټه ده د ځمکې، نو ځکه دا د ځمکې سر داسې اوار غوندې معلومیږي، داسې سطحه غوندې معلومیږي. خو دا د موږ او د تاسې کومه عقیدوي خبره نه ده، په دې خاطر چې الله جل جلاله که ځمکه کروي پیدا کړې ده هم صحیح ده، او که یې داسې مسطح پیدا کړې ده او سطحه یې جوړه کړې ده هم صحیح ده. د خدای پاک خپل مخلوق ده، یتصرف فی ملکه کیف یشاء.
خدای جل جلاله په خپل ملکیت او په خپله پادشاهي کې او په خپل ملکیت په خپلو مملوکاتو کې څه وړ شي د ده اراده یې هغه شي تصرف پکې کوي. که ځمکه الله جل جلاله پیدا کړې، دا کې کروي پیدا کړې ده هم دی علم لري، او کې سطحه پیدا کړې ده هم دی علم لري، چې هر ورده پیدا کړې ده د حکمت و پکې هغه شي صحیح ده. دا د موږ او تاسې ایمان، دا د موږ او تاسې عقیده. نو ګوره دا ځمکه خدای جل جلاله موږ او تاسې ته پیدا کړې ده، بل چاته خې نه ده پیدا کړې. والسماء بناء، او خدای جل جلاله دا اسمان دا څه ور پیدا کړی ده. په دې کې خدای جل جلاله څلور لوی لوی آفاقي نعمتونه ذکر کوي په دغه آیت کې. دا اوس موږ پکې لګیا یو. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. څلور لوی لوی آفاقي نعمتونه الله جل جلاله پکې ذکر کړي. نو والسماء بناء، خدای جل جلاله اسمان چت جوړ کړی ده، د موږ او د تاسې دپاره یې بام جوړ کړی ده، بام او چت یې جوړ کړی ده. احادیثو کې راځي چې دا اسمان داسې قبه غوندې جوړ ده، داسې ګرد غوندې قبه غوندې له پاسه بام جوړ ده، څلور کنجه مربع او مستطیل نه ده جوړ، بلکې څه ور جوړ ده، او نه مثلث جوړ ده، او نه مسدس و مصبع و مسمن جوړ ده، بلکې دغه اسمان څه ور جوړ ده، دا داسې مدور غوندې شکل جوړ ده، لکه د دایرې غوندې داسې یو بام جوړ ده، لکه د قبې په شکل باندې. قبه خو به م لیدلې، د قبې په شکل باندې جوړ. د اسمان خدای پاک موږ او تاسې ته پیدا کړی. که دغسې نه نو د لمر به بیا، لمر په څلورم اسمان کې موجود د کتابونو لیکلي دي، دغه لمر خو به د اسمانو کې روان ده، دغه رڼا به بیا موږ او تاسې له کومه کوله. که دا سپوږمۍ به بیا د شپې دا رڼا به بیا موږ او تاسې د شپې له کومه کوله. که دا سپوږمۍ پورته نه وای او بره نه وای، دا که تر اسمانو راکته ده او که په اسمانو کې ده، هغه خدای جل جلاله علم لري، نو خو ده خو پورته د اسمان طرف ته ده. دا ستوري چې الله جل جلاله په اسمانو کې پیدا کړي دي، دا څومره مزین او ښکلي ستوري دي، دا هر یو یې د نورانیت او د ښکلا او د حسن او د مینې او د محبت نمایندګي او ترجماني کوي. دا چا پیدا کړي؟ الله جل جلاله. د انسانانو لپاره پیدا کړي دي چې انسانان ورته وګوري، او نور حکم او مصالح هم پکې پیدا کړي دي. وجعلناها رجوما للشیاطین، او دغه موږ دا ستوري دا رجوم ګرځولي دي، دغه رجم او سنګسار ګرځولي دي د شیطانانو لپاره. هغه بیان به بیا وروسته په سورت ملک کې انشاء الله بیا موږ او تاسې ته راځي. تبارک الذي شریفه چې ترجمه کوو، بیا به انشاء الله که ژوند موږ او تاسې ته خدای پاک راکو، بیا به موږ او تاسې وجعلناها رجوما للشیاطین په دې موضوع باندې به بیا موږ او تاسې بیا تفصیلا انشاء الله وغږیو. نو ګوره خدای پاک د موږ او تاسې دپاره اسمان دغه یو بام ګرځولی ده. وانزل من السماء ماء، دریم نعمت خدای پاک بیانوي. وانزل او نازل او راښکته کړي دي، نازلې کړي دي من السماء له اسمانه چې ماء وبو. من السماء یا له جانبه د اسمانه چې، یا من السماء له خود اسمانه چې را نازلې کړي دي ماء دا وبو. په دې کې د مفسرینو اختلاف ده چې دغه باران له وریځو چې راوري او که دا باران له اسمانه راوري. په دې خبره کې د مفسرینو اختلاف ده. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د خدای جل جلاله عرش چې کوم ده، تر دا عرش لاندې یوه چینه ده، یو دریاب ده، یو بحر ده، یو دریاب خدای جل جلاله پیدا کړی. د هغه چې اوبه راتویېږي، تر هغه لاندې چې کوم اسمان ده هغه ته راتویېږي، بیا له هغه اسمانه دا بل اسمان ته راتویېږي، بیا له هغه اسمانه دا بل ته پسې راتویېږي، بالاخره اول اسمان ته اوبه سره راځي، هلته سره راجمع کېږي. بیا له هغه چې دا اوبه کته راتویېږي، مګر د وریځې په وخت کې دغه وریځ چې کومه ده دغه یوه نښانه ده د څه شي لپاره؟ د باران او د واورې او د ګلۍ او د دغو شیانو لپاره دا وریځ چې ده دا یوه نښه ده. مګر دا بعیده خبره نه ده چې له اسمانه له د عرش له بیخه چې کوم دریاب ده، د هغه دریابه د اوبه راځي، په اسمانو کې دي، په ټولو اسمانو کې راتېرېږي، اول اسمان ته دې هم راځي، له هغه بعده د وریځې ته راځي، او په وریځ کې بیا دغه اوبه دا سره څه شی کېږي؟ دا سره یو ځای کېږي، له وریځې چې بیا کته راوري، هېڅ پروا یې نشته. دا خبره کېدای شي. دا د قرآن کریم هغه هدایت ده، دا د قرآن کریم هدایت ده. کومه چې د ساینس پوهانو خبره ده چې دوی وایي چې له ځمکې نه، له دریابونو نه بخارونه پورته کېږي او غازات پورته کېږي، او هغه پورته په اوبو باندې بدلیږي،
او هغه اوبه بیا بیرته د باران په شکل راتویږي. دا د دوی نظریه ده. نو ګوره د ساینسپوهانو نظریې چې دي دا نظریې دي او فرضیې دي. ساینسپوهانو هم دا نه دي ویلي چې خامخا دغسې ده. یوه نظریه یې ورکړې ده، خپله نظریه ده ورکړې ده. دا د ده نظریه ده، دا د ده فرضیه ده یا د ده نظریه ده. د نظریه ورکړې ده، داسې نه دي ویلي چې دا خامخا دغسې ده. کله چې د ساینسپوهانو نظریه له قرآن کریم سره ټکري، بیا به موږ او تاسې د قرآن کریم منو او د ساینسپوهانو د نظریه به نه منو. ځکه الفت ګل پاچا الفت هم ویلي دي. ګل پاچا الفت یو ډېر مسلمان لیکوال او شاعر تېر سوی ده د مشرقي د خوا ده. هغه په دا یو حمد یو مناجات ته که یو حمد یې ویلی ده، هغه ویلي دي له خیال او وهم او له عقل تصور نه بهر، چیرته چې نه رسیږي هیڅکله د علم نظر. له دې عالمه ماورا زمان مکان نه جلا، ټولو رنګونو صورتونو کم و کیف نه سوا. خدایه تا نسی پیژندای زموږ قلیل علم، دا په علت معلول ولاړ زموږ علیل علم. ډېر څه مو ومنل چې وروسته بیا غلط وختل، ډېر څه مو رد کړل چې نن علم او حکمت ومنل. ګوره ډېر څه مو ومنل چې وروسته بیا غلط وختل، ډېر څه مو رد کړل چې نن علم او حکمت ومنل. زموږ تحریر زموږ تقریر زموږ انکار غلط، څه اعتبار لري زموږ اعتبار غلط. و دا یوه خبره سته چې قرآن کریم څه ویلي په هغې کې درواغ نسته. د خدای کلام ده، د الله جل جلاله کلام ده، د خدای فیصله ده، د خدای پاک خبره ده. د الله جل جلاله په کلام کې ذوب نسته او په هغې کې خطایي نسته، په هغې کې غلطي بالکل نسته. د خلکو کلام که هر څومره زیات و په هغې کې غلطي پیدا کېدای شي. د خلکو کلام که هر څومره زیات و او که هر څومره پوه سړی و په هغې کې غلطي دا راتلای شي. ځکه یو فارسی شاعر ویلی دی من و تو درمیان کاری چه داریم بجز بیهوده پنداری چه داریم. وای ما او تا په مابین د قدرتونو د الله جل جلاله کې څه کار لرو؟ ما چې وله غلطو نظریو او له غلطو ګمانونو چې بلاتې څه شی لرو، خو هېڅ شی هم نه لرو. افلاطون ډېر مهم سړی و. افلاطون له یوناني حکیمانو چې یو حکیم و، ډېر پوه سړی و او خلکو به ډېر لوی حکیم او ساینسپوه بالو. دو یو کوهی جوړ کړی و، یو څګی یې جوړ کړی و. دا د ده په بیانونو کې راځي، د حکمت په کتابونو کې. وایي ده یو کوهی یو څګی جوړ کړی و. په دې څګي کې او په دې کوهي کې ده زربین غټې غټې شیشې لګولې وې. بیا یې تېر لاندې یو لغم ور جوړ کړی و. دا کوهي ته به ورغی، تېر لاندې به ورننوت، بیا به په دا شیشو کې پورته راکتل او د ستوریو احوال به کوشش به یې کاوه چې د ستوریو احوال ځان ته معلوم کړي. په اسمان کې چې کوم ستوري دي، شهابونه دي او نیازک دي او هغه ستوري دي چې کهکشانونه دي او هغه سیارې دي او هغه شمسي نظام ده، د دغه احوال به ده لکې معلوماوه او کوشش به یې کاوه چې معلوم یې کړي. ګوره د انسان په فکر کې خامخا غلطي راځي. بله ورځ وایي دی په دا خپل لغم کې ننوتی و او کوهي ته ننوتی و او لکې یې په دا شیشو کې راکتل، د اسمان خواته او د ستوریو احوال یې معلومول. نو د ده ورور وایي پاس ولاړ و په دا ځمکه باندې چې ګوري یو کاغ راغی، یو کارغه راغی او دا د ده دغه د افلاطون د کوهي او د څا په سر باندې تیر سو. نو وایي دا ورور یې فکر وکړو چې د ما لیونی د ما افلاطون به هم اوس راووځي او وایي به چې ما یو نوی شی کشف کړو. ده خو به دا کاغ لیدلی په دا خپلو شیشو کې. دا ورور چې کله دا فکر وکړو چې ګوري افلاطون وایي ډېر خوشحاله راووت. وایي ورور ته یې وویلې چې وروره نن مې عجب ستوری کشف کړو. وایي هغه ورته وایي چې څنګه ستوری ده؟ وایي ده په جواب کې ورته وایي چې تک تور ستوری و، غټ غټ وزرونه یې لرل او په اسمان کې داسې روان و. نو ورور یې وایي ورته وخندل، ورته وایي چې افلاطونه هغه کاغ و د تا د کوهي په سر باندې تیر سو، ما ولید، ما ورېله دا فکر وکړو چې د موږ لیونی به اوس بیا راوځي او وایي به چې ما یو نوی شی کشف کړو. نو ګوره د الله جل جلاله خدای پاک په قرآن کریم کې بل جیم د وریځو په باره کې بیا فرمایي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وایي موږ نازلې کړي دي من المعصرات له هغه ډکو وریځو چې ماء اوبه مو را نازلې کړي دي ثجاجا، یعنې ښې تیزې یا ډېرې یا پریمانه یا په لپو لپو اوبه دا موږ را نازلې کړي. نو ګوره
چې دا باران چې کوم ده دا له وریځې راوري او له اسمانه نه راوري. یا بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا تاسې دغه اوبه رانازلې کړې دي له هغه سپینو وریځو چې او که موږ رانازلونکي یو د دې اوبو. نو دلته هم خدای پاک دا خبره وکړه چې دا اسما دا باران چې کوم ده دا له وریځو راوري. نو داسې له اسمانو راځي او له عرشه راځي، وریځې ته راځي، بیا له وریځې راوري. پروا یې نسته، دا صحیح ده. د دې ایتونو په منځ کې او د دې حدیث شریف او د دې آیت شریف په منځ کې تطبیق دغه ور کېدای شي چې صحیح ده دا اوبه به تر عرش لاندې چې کوم دریاب ده له هغه جې به راځي، په اسمانو کې به راتېرېږي، اول اسمان ته به راځي، له هغه جې به وریځو ته راځي او له وریځو چې بیا دنیا ته پسې راوري. هېڅ پروا یې نسته، په دې کې کومه استحاله او کوم مشکل نسته. نو ګوره دا خبره الله جل جلاله بیان کړه. وانزل من السماء ماء، دا دریم نعمت خدای پاک بیان کو چې خدای جل جلاله له اسمانه چې اوبه رانازلې کړې دي، له اسمانه اوبه الله جل جلاله رانازلې کړې دي. که خدای پاک دا اوبه رانازلې نه کړي او د ځمکې اوبه هم کته ولاړې سي، نو بیا به دا اوبه له کومه کوو؟ او حال دا ده چې خدای پاک فرمایي وجعلنا من الماء كل شیء حی، او موږ په اوبو باندې ټول شیان ژوندي ګرځولي دي. دغه ژوندي سارې خو به د ځمکې په سر باندې پاته نه شي که د ځمکې اوبه کته ولاړې سي او په برمو باندې او په زورو کوهیانو باندې او په غټو غټو برمو او په نلونو باندې هم نسو رایستلی. دا اوبه خو د خدای پاک په قدرت کې شته چې کته پسې ولاړې سي او یو مخ کته پسې ولاړې سي. اوس هم دا د ټول کاریزونه وچ سو، اوبه کته روانې دي او موږ کوز پسې روان یو. او د اسمان اوبه هم الله جل جلاله وربندې کړي، بیا به موږ اوبه له کومه کوو؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. الله جل جلاله سورة ملک کې فرمایي وایي ورته ووایه ای نبي علیه السلام تاسې ما ته خبرتیا راکئ ای خلکو که چیرې دغه د تاسې اوبه کته ولاړې شي بیا به تاسې ته دا د چینو اوبه یا دا پاکې اوبه یا دا ښکلې اوبه دا به تاسې ته څوک راولي؟ تاسې به اوبه له کومه کوئ؟ نو بیا خو ژوند ممکن نسو. موږ تاسې ولیدل چې د اوبو له لاسه خلکو کډې وکړې، د چا چې اوبه نسته، پیسې یې ښې ډېرې دي، سره زر یې ډېر دي، سپین زر یې ډېر دي، موټران لري، هر څه لري، مګر چې اوبه ور ختمې شوې په ځمکه کې دغه د کډې وکړې، کورونه یې پرېښو، نورو د اوبو سیمو ته ولاړ. خدای پاک تا ته اوبه نه کړي در، نو ته به بیا په پیسو پیدا کړې، ته به په سرو زرو پیدا کړې، ته به په موټرو پیدا کړې، ته به په دارایو په هستي باندې پیدا کړې یا ولاکې پیدا کړې. نو ګوره دا د اوبو نعمت ته الله جل جلاله بیان کو. وانزل من السماء ماء، الله جل جلاله رانازلې کړي د له جانبه د اسمانه اوبه. اوس دا یو اوبه خو یې رانازلې کړي، دا خو یو نعمت سو. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، خدای جل جلاله فاخرج نو را ایستلی دي الله جل جلاله به په دا اوبو سره من الثمرات له میوو څخه رزقا روزي لکم د تاسې دپاره. که دا اوبه نه یې تاسې ته به غنم د تاسې غنم خو نه رسېږي، که دا اوبه نه یې د تاسې دغه لوبیا خو نه رسېږي، که دا اوبه نه یې د تاسې دغه پیاز او دا کچالو خو نه رسېږي، او که دا اوبه نه یې د تاسې دا للمي خو نه رسېږي، که دا اوبه نه یې نو دلته خو دا ځمکه باندې دغه نباتات نه راشنه کېږي، نو د تاسې غوایو به بیا څه خوري، د تاسې میږې به بیا څه خوري، او د تاسې مالونه وزې به بیا څه خوري، د تاسې سیرلي به بیا څه خوري، او تاسې ته به بیا غوښه نه وي، سیرلي خو به نه وي، او غوایو به نه وي، میږې به نه وي، ټول به ختم شي. تاسې به بیا غوښه له کومه کوئ؟ تاسې به بیا غوښه له کومه کوئ؟ تاسې به شیدې له کومه کوئ؟ تاسې به مستې له کومه کوئ؟ تاسې به شلومبي له کومه کوئ؟ او تاسې به کوچ او غوړي له کومه کوئ؟ ولاکئ بیا پیدا کړئ. ګوره چې یو انسان سوچ وکړي بیخي حیراني ده، نادره خبره ده. څوک د خدای جل جلاله په قدرتو کې سوچ نه کوي، او که سوچ وکړي بلکل به الله جل جلاله ته تسلیم سي او پړ مخې به په سجده باندې به ورته پرېوځي او دا به ورته وایي چې یا خدایه چې ته نه کړه ولا که ما ته څوک روزي راکړي، یا الله جل جلاله په ټولو عمرو د ژوند کې زه تا ته محتاج یم، په تمامه معنا درته محتاج یم، په تمامه معنا درته محتاج یم. دا به د انسان فیصله وي د سلیم عقل. نو ګوره فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، خدای پاک را ایستلی دي به په دا اوبو باندې من الثمرات له څه شي چې له میوو چې رزقا لکم، رزق د تاسې دپاره روزي. تاسې ته انګور، دا انګور خو د تاسې باغونه چې اوبه نه وي نو له کومه بیا کوئ؟ ښه دا مڼې به تاسې له کومه کوئ؟ ښه دا مالټې چې دلته په دا زومې کې له پاکستانه دلته را رسېږي او له مختلفو هېوادو دلته را دا به له کومه کوئ؟ دا کیلې به له کومه کوئ؟ دا امرود او املوک به له کومه کوئ؟ دا خو بیا نسئ پیدا کولی دا میوې. ښه دا توت به بیا له کومه کوئ؟
دا خو نسي پیدا کولی. دغه ټول الله جل جلاله په اوبو باندې رایستلي چې اوبه نه او وچکالي، بیا ژوند ډېر مشکل ده، ژوند بیخي مشکل ده، له امکانه وتلې خبره ده، ژوند ممتنع ده. نو خدای پاک فاخرج به، نو الله جل جلاله رایستلی دي به په دا چی شي باندې، په ذریعه دي اوبو سره، من الثمرات له میوو څخه رزقا روزي لکم د تاسې دپاره، قسم قسم میوې الله جل جلاله تاسې ته پیدا کړي. دا الله جل جلاله د اوبو په وسیله تاسې ته پیدا کړي. اوس ګورئ چې الله جل جلاله خپل ټول انعامات موږ او تاسې ته بیان کړو، ټول نعمتونه الله جل جلاله موږ او تاسې ته بیان کړو، انفسي نعمتونه یې هم بیان کړو، آفاقي نعمتونه یې هم بیان کړو، او د موږ او تاسې غوږونه یې ورباندې راخلاص کړو. نو دلته یې فی لپاره د تعقیب یا لپاره د نتیجې الله جل جلاله فی راوړه. نو چې وویلې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، نو تاسې مه ګرځوئ د خدای جل جلاله سره شریکان، بوتان او نور معبودان، وانتم تعلمون، او حال دا ده چې تاسې علم هم لرئ چې دا باطل دي. وانتم تعلمون، او حال دا ده چې تاسې پوهېږئ هم چې د خدای پاک شریک نسته. ځکه ښه دا بوتان چې دا انسان پیدا کولی شي، د انسان خالق جوړېدای شي، خو بلکې انسان یې راواخي، دا ډبره دا وتراشي او جوړه یې کړي، او بیا له هغه بعده بیا عبادت ورته کړي. ښه دا بوتانو تر تاسې مخکې خلک پیدا کولی سوی، نه سوی پیدا کولی. ښه دا بوتان چې دي دا ځمکه دغسې فرش کولی شي لکه خدای پاک چې فرش کړې ده. ښه دا بوتان چې دي دغه د اسمان دغسې پورته بېستنې ودرولی شي. ښه دا بوتان چې دي دا له اسمانه اوبه راورولی شي، باران ورولی شي بوتان. ښه دا بوتان چې دي دا میوې راشنې کولی شي په ځمکه باندې. که خدای یو کار هم نشي کړی، له الله جل جلاله ما سوه هېڅوک دا کارونه نشي کولی. وایي څوک آفتاب سي په اسمان راخیزولی، دو آفتاب راخیزولی په اسمان دی. رحمان بابا څه عجیب الفاظ ویلی دي. څوک آفتاب سي په اسمان راخیزولی، دو آفتاب راخیزولی په اسمان دی. څوک د لمر په مخ حجاب سي غوړولی، دو پټ کړی لمر په ابر کې پنهان دی. دا د خدای جل جلاله قدرتونه دي. نو فلا تجعلوا، نو تاسې مه ګرځوئ لله الله جل جلاله لره اندادن شریکان. انداد د ند جمع ده، ند شریک ته ویل کېږي. شریکان مه ورسره نیسئ. او حال دا ده چې انتم تاسې سیاست تعلمون، علم هم لرئ په دې باندې چې د خدای پاک جل جلاله شریک نسته. نو دغه نعمتونه چې الله جل جلاله بیان کړو، په خپل باندې به دغه نعمتونه سړی دې ته مجبوروي چې تسلیم سي د الله جل جلاله وحدانیت او یووالي ته، او ووایي چې خدای جل جلاله چې ده دا د موږ معبود ده، بل د عبادت وړ او لایق چې ده دا نسته. نو دلته چې دا خدای جل جلاله موږ او تاسې ته دومره حکمتونه او مصالح بیان کړو، په دې کې حکمت دا و چې یوازې او یوازې د توحید عقیده ده چې په دنیا کې د امن و امان او د سکون او د اطمینان ضمانت انسان ته ورکوي. انسان ته چې سکون پیدا کېږي، انسان ته چې سکینه پیدا کېږي، انسان ته چې طمأنیه او اطمینان پیدا کېږي، هغه په څه شي باندې پیدا کېږي؟ په دې باندې چې توکل محض په الله جل جلاله باندې ولري، او دا ووایي چې خدایه پاکه په تا باندې مې توکل ده، یو ته یې چې معبود یې او د عبادت لایق یې، بل څوک دغسې لایق او ور د عبادت نسته. او یا الله جل جلاله ټول شیان تا پیدا کړي دي. نو بیا چې سړی دغه عقیده پیدا کړي، دې ته موحد ویل کېږي. موحد نو بیا یې د چا د دوستي او د دښمني پروا نه وي، د چا له ضرره نه ویرېږي، او له دې چې نه ډارېږي چې څوک به مې مړ کړي، او نه له دې ډارېږي چې څوک به مې پریشانه کړي، او نه له دې ډارېږي چې څوک به غم راواچوي، او نه چاته دا توقع کړي چې دا سړی به ماته پیسې او دولت او دارایي راکړي، د دې سړي له جیب او له لاسه چې به ماته یو څه راووځي. ځکه یو شاعر ویلی دی از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست. وایي له خدای جل جلاله چې وبوله هغه مخالفت د دښمن او د دوست. که د تا دښمن در سره موافق سو، هم ووایه چې خدای پاکه شکر ده چې تا دښمن دې راته تابع کو، او که د تا دوست در چې مخالف سو، هم ووایه چې خدای پاکه د تا به دغه اراده وه، خیر ده چې د ما دا دوست نن له ما چې مخالف سو، کیدای شي په دې کې د تا حکمت. ځکه که دل هر دو
در تصرف اوست. مصرف القلوب سده، مقلب القلوب والابصار او محول الحول والاحوال او مدبر الليل والنهار سده. هغه څوک ده؟ هغه الله جل جلاله ده که دل هر دو در تصرف اوست. چې زړه د دواړو یعنی د دوست او د دښمن زړه سده دا د چا؟ دا د الله جل جلاله په تصرف کې ده. قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دغه له متشابهاتو چې یوه خبره ده چې د قلوب العباد د بندګانو زړونه بین اصبعین په مابین د دوو ګوتو کې دي من اصابع الرحمن له ګوتو د الله جل جلاله چې یقلبها کیف یشاء اړوي دغه زړونه څرنګه چې د خدای جل جلاله اراده شي. تا ته چې په زړه کې دا در وګرځي چې راځه چیرې ولاړ سم، دا هم د الله جل جلاله اراده ده. کله چې په زړه کې در وګرځي چې یا دلته به ناست یم، دا هم د الله جل جلاله اراده ده. نو ته چې په خدای پاک باندې توکل پیدا کړې، ته به موحد جوړ سې، د بل چا عبادت به نه کوې او بل څوک به په خدایي سره نه نیسې او له بل چا چې به د خیر او د شر توقع هم نه کوې او داسې به هم نه وایې چې دا سړی به ما ته ضرر راورسوي. د سړي د پلار په وس کې نسته چې الله جل جلاله اراده نه یې کړې چې تا ته ضرر در ورسوي. هېڅ کله ضرر نشي در رسولی. یو شاعر ویلی دی، وای موحد چې بر پای ریزه زرش، چې فولاد هندی نهی بر سرش، ز هیچش نباشد امید و هرس، همین است و بنیاد توحید و بس. وای موحد دی سړی ده. موحد وای هغه څوک چې که چیرې د ده په پښو کې سره زر ورتوکې او ورته وایي چې دا سره زر ته در واخه، او که چیرې د هندوستان د پولادو د هندي پولادو توره یې په سر باندې ورکېږدي چې دا سر به دې پې در پرې کم، مگر بیا هم ز هیچش نباشد امید و هرس. له هیڅ شي څخه د ده امید نه وي او له هیڅ شي څخه د ده ویره هم نه وي. همین است و بنیاد توحید و بس. همدغه د توحید او د یګانګي او د خدای جل جلاله په یووالي باندې د اقرار بنیاد ده او بل شی نه ده. له خدای ډارېږي، له بل چا نه ډارېږي. الله ته توقع کوي، بل چاته یې نه کوي. چاته امید نه کوي. امید یې چې وي هغه یوازې او یوازې الله جل جلاله ته وي. ګوره دغه خبره مخکې دغه خبره روانه وه، دا د توحید خبره روانه وه. د ژبې په سر باندې توحید نه و چې خالي سړی ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بلکې دا توحید د خلکو زړه ته ورننوتی و. ځکه به یو پیغمبر راولاړ سو، ټولې دنیا ته به یې اختار ورکو، بیا به هم چا څه نه سوای ورباندې کولی. پیغمبر به ورته وویلې وایي ثم کیدوني فلا تنظرون. وروسته له هغه تاسې هغه ما ته کوم مکر و پرېب و چل و حیله سم جوړه کړې ده، کوم خداع سم جوړ کړی ده، کوم تاوان چې را رسوئ هغه راته ورسوئ. فلا تنظرون، تاسې بیا ما مه پرېږدئ یاسته چې څوم په وس کې هغه ټول وکړي. چا به هېڅ هم نه سوای پې کولی، چا به هېڅ هم نه سوای پې کولی. بیا له پیغمبرانو را په دې خوا د صحابه کرامو په زمانه کې ابو عبیده ابن جراح ټول روم ته د روم امپراتوري ته یې ماتې ورکړه. د خدای د رسول صحابه وه، د فارسیانو امپراتوري ختمه کړه او د کسرا ماڼۍ راونړېدې او د اسلام دین افغانستان غوندې شوخ هېواد ته هم راغی. د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه په وخت کې، یا د حضرت عمر صاحب په وخت کې، یا د قتیبه ابن مسلم الباهلي په وخت کې په افغانستان کې اسلام پسې کامل سو. شمال شرقي سیمې هم ونیولې. دلته هم صحابه کرام خښ دي. وجه دا ده چې د هغو هدف دا و چې له خدای جل جلاله ماشې وله بل چا چې نه ویرېده. ټولې دنیا ته اسلام په دغې عقیده باندې ورسېدو چې له خدای جل جلاله ماشې له بل چا چې ډار او ویره موجوده نه وه. یو پیغمبر به راولاړ سو، ټولې دنیا ته به یې اختار ورکو صلی الله علیه و آله وسلم. نو په دغو دوه آیتونو کې الله جل جلاله د توحید عقیده بیان کړه او هغه انفسي نعمتونه یې بیان کړو، افاقي نعمتونه یې بیان کړو او د مسلمانانو او د انسانانو سر یې ورباندې ورخلاص کړو. د اوس لپاره د غومره بس ده، بیا به انشاءالله نور په راتلونکي درس کې ورباندې غږیږو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين.